علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک پر پروفایل باندې د ګارډ آپشن فعال کړو. دوستانو، د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. یوه ګټه یې هم دا ده چې که چیرې تاسو پروفایل ته څوک راننوځي او ستاسو د پروفایل څخه سکرین شاټ اخلي، نو هغه نشي کولی چې ستاسو د پروفایل څخه سکرین شاټ واخلي یا ستاسو د پروفایل عکس یا د کور عکس کاپي کړي. دوستانو، که چیرې تاسو زیات فالوورز ولرئ او فرینډ مو هم زیات وي، نو که چیرته تاسو په هغې باندې د لاک آپشن فعال کړی وي، نو دوستانو هغه نشي کولی څوک چې ستاسو فالوورز وي ستاسو پروفایل تصویران یا پوسټونه وګوري. نو هغې دپاره باید تاسو دوستانو د لاک آپشن لرې کړئ او د هغې په ځای دوستانو تاسو د ګارډ آپشن فعال کړئ. نو دوستانو، که چیرته تاسو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو له دوستانو سره ضرور شیر کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو راځئ دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، د دې لپاره به تاسو دغه پروګرام انسټال کړئ. د دغې اپلیکیشن نوم دی مونکي ټول کټ. دوستانو، د دغې لینک تاسو ته ما په د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی. تاسو د هغې ځای څخه کولی شئ چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دوستانو، کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو او بیا دا خلاص کړو، نو تاسو به دغې ته لږ انتظار وکړئ تر څو دا زموږ سره خلاص شي. دوستانو، په دغې باندې چې کوم ایډز راځي دا به تاسو دوستانو کینسل کړئ. اوس به دوستان تاسو دغلته په ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ او په دې ځای کې به دوستان تاسو به انګلیش باندې به کلیک وکړئ دوستانو او په سیو باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای کې به دوستانو په کنټینیو بیا فینش او په دې ځای کې دوستانو ایډز بیا راغلو. دغه ایډز به موږ لرې کړو. اوس به دوستانو دې ځای کې تاسو په لاګ ان ویت فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، په دې ځای کې به هم دوستان تاسو په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ.你好，你能告诉我去市中心怎么走吗？ You tell me how to get. اوس به دوستان تاسو په دې ځای کې د خپل فیسبوک نمبر او په د لاندې ځای کې به دوستان تاسو د خپل فیسبوک پاسورډ ولیکئ. اوس به دوستانو په لاګین باندې به کلیک وکړئ. نو دوستان، دغه دی زموږ سره زموږ آی ډي راواوښته. اوس په اوکې باندې کلیک کوو. نو دوستان، تاسو ګورئ چې زموږ آی ډي په دغې اپلیکیشن کې خلاصه شوه. دوستانو، اوس به دوستانو تاسو په دغه ځای کې په دې ټول آپشن باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، په دغه ځای کې کله مو چې دوستانو دلته کلیک وکړو، اوس به تاسو په دغې پروفایل نشان باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، دلته ایډز ډېر زر راځي. دوستانو، زه دا ویډیو سکیپ کوم. نو دوستانو، چې کله تاسو دې ځای کې په دغه ځای باندې کلیک وکړو، نو تاسو سره دوستانو دغه لومړی آپشن دی. په دغې ځای باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دوستانو دغې باندې کلیک وکړو، دا زموږ سره آن شو. نو دوستانو، اوس به موږ لاړ شو او خپلې د پروفایل آی ډي ته چې کله وګورو دوستانو چې آیا زموږ په پروفایل باندې د ګارډ آپشن لګېدلی او که نه. نو دوستانو، زه اوس راځم خپل د فیسبوک پروفایل ته. ګورم چې دوستانو په دغې باندې د ګارډ آپشن لګېدلی او که نه. ګورئ دوستانو، زموږ په د پروفایل باندې د ګارډ آپشن لګېدلی دی. دوستانو، نو دوستانو، د دې څخه وروسته نشي کولی څوک ستاسو د پروفایل څخه عکس واخلي یا ستاسو د پروفایل عکس کاپي کړي او یا هم د کور فوټو کاپي کړي. دوستانو، د دې اوس دوستانو ډېره اسانه او ښایسته طریقه ده. دوستانو، دغه ضرور ولګوئ په خپل آی ډي باندې، ځکه دوستانو دا ډېرې زیاتې ګټې لري. او دوستانو، که چیرې ستاسو فالوورز زیات وي، نو تاسو باید دغه پرې ولګوئ. او که چیرې ستاسو فالوورز کم وي او که غواړئ چې د بیا کولی شئ تاسو د لاک آپشن پرې ولګوئ. نو دوستانو، که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک او د خپل ملګرو سره شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو، تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.